A ver, acá son por تدي دلې نه دي چې د خلک لوټه ورولې دی نه دا د بنو پاڅون د پاکستاني پوځ مخامخ ډزې او خلکو لخوا په ډالري پوځ د تیږو ګزارونه جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. بنو کې د وروستي برید وروسته نن لسګونه زره عام خلک او د پی ټی ایم غړي راوتي وو او د پاکستان لخوا د عملیاتو د اعلان پر ضد یې غږ پورته کړ او مخالفت یې وکړ. د پاڅون ګډونوالو د پاکستاني پوځ پر ضد شعارونه ورکول او وی ویل چې د دې جګړو تر شا د پاکستاني پوځ لاس دی او غواړي په داسې جعلي جګړو د پښتنو سیمې نا امن کړي ترڅو د امریکا لخوا ډالر ترلاسه او بیا دلته د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په پلمه زرګونه پښتانه شهیدان او یا ورکړي او همدارا د پښتنو کورونه لکه وزیرستان باجوړ او سوات غوندې خاورو سره خاورې کړي. دوی غوښتنه وکړه چې پاکستاني پوځ د پښتون میشتو سیمو ووځي نو امن خپل راځي. د پوځ پر ضد شعارونو پاکستاني پوځیان غوسه کړل چې د پاڅون پر مهال بنو کې د پاکستاني پوځ مرکز لخوا پر پاڅون کوونکو مخامخ ډزې چې 15 کسان زخمیان او تر اوسه 2 کسان شهیدان شوي دي. په ځواب کې پاڅون کوونکو د پاکستاني پوځیانو پوستې په تیږو وهلې او پوځ ورخطا دی. د پاکستاني پوځیانو وحشیانه اقدام د خلکو سخت غبرګونونه راپارولي او وایي که پاکستاني پوځ منافق او پروژه‌ای نه وای نو ولې به د امن غوښتونکو په پاڅون برید کاوه. منظور پښتين غبرګون کې ویلي اوس خو به پښتنو ته معلومه شوي وي چې ستاسو په سر سودا شوي او ډالري جنگ روان دی. که چیرې یو نشو او په یووالي سره د پاکستاني پوځ پر ضد ونه درېږو نو دغسې به یا د ډالري جنگ په پلمه وژل کیږو او تباه کیږو او یا به هم کور په کور به د هدفي وژنو ښکار کیږو. یا د دې وي چې یو شمېر ګلخانانو پاڅون کې ځانونو سره د پاکستان بیرغ راوړی و خو د خلکو لخوا بیرغ سره له پاڅونه وویستل شول. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.